بھائی څوک د کور ډرایوري کول غواړي چا سره لایسنس وي نو بالکل په کمنټس کې راته ویلی شئ په ډسکرپشن کې نمبر هم شته په واتس اپ راته هم ویلی شئ لوښي پکې دي هر څه بھائی ناشنا ډیزاین کې بس دی یار علیکم بھائی مازدیګر ټایم دی 5:30 بجې دي روان یو دلته 15 نمبر ته تقریبا پرون هم زما ډیوټي نه وه بل پرون هم نه وه او اوس یې دا د 5:30 بجې دي چې راووتم بھائی د کور په ډرایورۍ کې هېڅ پته نه لګي څه ټایم ستا کار شروع شو لکه تا ته دا پته نه لګي چې یاره خپل کار چې زه به څه ټایم وځم چې د ډیوټۍ له ځي یا سکول ته ځي هغه خو به تا ته پته لګي خو چې ډیوټۍ او سکول یې نه وي نو بیا تا ته پته نه لګي چې څه ټایم وځي څه ټایم نه وځي اچانک به تا ته رنګ وکړي شغل سي یار هغه ته روټۍ خوري هغه که ته هر څه خپل څه کار چې کوې یا هسې ناست یې پروت یې خو ښه ده خو چې هسې ناست یې صحیح ده خو چې څه کار کوې او د اچانک درته وایي شغل سي یاره نو بھائی بیا پکې لم لیټ نشي کولی چې لم لیټ کولی چې ښه خلک پکې تا ته انتظار کوي وایي زه خپل کار پوره کړه او بیا وروسته ګاډی سټارټ کړه خو زیات پکې داسې چې لکه تادي کوي نو ډایرکټ به ته وایي نه زر کوه تادي کوه نو په خپله باندې هم په تادی کوي او په تا باندې هم تادي راولي داسې پکې هم شته خلک خو ښه خلک پکې شته اخلاقیان خلک پکې شته چې هغه ته څه کار کوې نو بیا تا ته انتظار کوي هغو تنګی دی بیا نه چې په پالتو تا تنګی بھائی ګرمي څو ده 41 سینټیګریډ ګرمي ده مازدیګر ټایم دی 41 ګرمي ده چې کله د وړو روډونو نه ته غټ روډ ته دنده کېږي دا راشي پکې بیا څلور پټې روډ دی مکمل رش ته بی دې ته دایري وایي دا دایري ده بھائی دلته پکې ښه دا ده چې رکشه پکې نشته موټرسایکل نشته موټرسایکل دی خو رکشې مکشې پکې نشته او داسې چې پاکستان کې رکشه به وي درته هر څه به ته داسې په وړو بازارونو کې به ته دا راځي خو په دې کې دا نشته رکشې دلته نشته ټینشن لکه نه جوړی چې ټینشن جوړ کړي صرف ګاډی دی خو د ګاډو هم چې کومه راشي ډېر زیات راشي په دې روډونو باندې دا اوس د 14 نمبره پورې ښه برابر راشو او 14 نمبر نه خو اوس رش نشته او په مخه د 14 نمبره پورې راشي د تقریبا 9-10 نه دی خوا بیا د 15 نمبر دی اوس بھائی دې مارکیټ ته رالو بھائی په دې پسې راغلی مې 15 نمبر ته وامې راستل دا چې څومره سامان دی ډیکور دی پکې دې سټه ټول د ډیکور سامان پکې دی پخواني ډیزاین کې لوښي پکې دي هر څه بھائی چې نږدې د کور څه شی نه مې لرې کړی واپسې ځې ښه لرې واپسې بیا ځې تقریبا دې پسې موږ بیسمنټ مزل و بیسمنټ لرې و زموږ نه دا کور په شانه واپسې کې دا داسې راش دی په دې کې به ټکسي څه مزدوري وکړي ټکسي خو پکې د سره نشي چلېدی چې ته ایله ایله خوځې په روډ باندې خو تاسو ته پته شته دلته ټول لنډه قسمت دی هر چا ته ښه برابر خپل قسمت میلاویږي بھائی مازدیګر وتې و ماښام شو اذانونه شوي دي او دې نه خو پته نه لګي چې کار به وي که نه به وي خو کېدای شي کار نه وي نور کله داسې تقریبا 2 ورځې خو شو چې هندي وتې نن یې پته نه لګي کېدای شي وځي او کېدای شي هم نه وځي خو کار یې کېدای شي نه وي دا ټایم د کار نه دی خو هسې وتو دپاره د چا کره لاړ شي یا مارکېټ ته کېدای شي وځي او کېدای شي هم نه وځي 2 ورځې بعد زه راووتم لکه 2 ورځې زما کار نه و سر راوتی نه یم صرف نن پکې راووتم او د دې پته نه لګي چې وځي که نه بھائی په دې کې اوس دا مزه نه کوي که نه کور ته چې راغلم څنګه مې دغه راوړو نو اوس یې دا کیک شان دی کیک دا یې راکړه ویل دا ویسه یو کور دی هغې ته ویې ویسه نو اوس هلته وړم تقریبا 30 مین لار ده هغه ځای ته او د یو کیک په وړو باندې اریان به دې کې سعودي عرب دغه کار وي دغه د کور معمولي ټاکه پاکه کار وي خو موږ هم دغه سر نه خوږو چې یو سړی 2-3 ورځې په مخه په کمره کې ناست وي دا لږ لږ کار خو به کوې بھائی موږ هم تنخوا راکوي هسې خو رامنې نه کوي چې هسې رامنې کوي تیل د ده دی ګاډی د ده دی
هر شی ده دی او پیسې تا را درکوي او که ته ترې نه وړې نو بلې وړي ټیکسیان کوم چې د اوبر کې کار کوي خو چې سودا ځان له ډرایور ساتي خو خپل سہولت لپاره به ساتي که نه بیا چې څه دا یو کیک خو نه دی چې ته کیک پیسه یا بل څه وکړه 600 کار یې د دیو भाई 28 किलोमीटर او 30 منټ لار ده یو کیک وړو پسې و دومره لار وهې خو نه موږ ته دا کار کچا خوښه ښکاري که نه لکه موږ ته بد ښکاري دا کار چې یاره داسې په یو کیک پسې دومره کیلومتره لار او دومره منټ لار نو دې څه څه دی دا یو اخلاق دی ښه سړیتوب دی چې ته یو ملګري که یا رشته دار که داسې یو څه معمولي ګپ لګي نو سړی په سور کې شي پسې لګېدلی په تا پسې به خبرې کوي په تا به شرموي الټه به دې بېعزته کوي خپلو پردو ته بهر ته به دې بېعزته کوي نو زموږ په دې پښتنو کې دا شی وران دی او سعودیان چې داسې یو بل سره خیال ساتي یو بل نو هغومره کامیاب دي په سړیتوب او په مزه کوي داسې کار خو زموږ پاکستان په پښتانه هغه به دې الټه شرموي ځان هم شرموي او بل هم شرموي د بل په کار کې به کار لري بل پسې به پالتو خبرې کوي یو کار به نه شوی وایي دا کار داسې شوی دی تا مخامخ به نه وایي چې ستا مخامخ یې ووایي خو پشي شا به لګیایي یو به یو ته وایي او بل به بل ته وایي خو دا یې مطلب شه چې یاره یو سړی کامیابېږي نو دی خپې وهي رارته نه په خپله خپل ځان کامیابېدل ورکوي نه بل ورکوي همیشه به دغه شان ذلیله ګرځي د پښتانه نو مطلب دا چې لکه اوس دا کیک دی دا چې اوس زه دی کور ته ویسم دا به څومره په سور کې سعودیان به څومره په سور کې شي خو که دا کار دی په پاکستان کې وکړو نو څه به ته وایي دا لوپر دی وایي دا وایي لوپر دی مه غیه نو پاکستان کې بیا دا خبرې دي خو د دې نه عزت نه دی خبر چې د عزت نه خبر دی خو صرف دغه خبره به کوي لوپر دی او ښکته دی او پورته دی دا قیسې به کوي بیا هلته نه د خپل عزت نه سره خبر یو نه د بل भाई नाश्ना डिजाइन की बस है यार बार दगा कोलाव दे पहला चांस मिले सी बस बता भाई دا عبد الله سټی دا کاله پکې وشو د وسه پورې پکې کار نه کمپلیټ شوی دا پاتې دی پکې کار भाई څوک د کوډ ډرایوري کول غواړي چا سره لایسنس نو بالکل په کمنټس کې راته ویلی شئ په ډسکرپشن کې نمبر هم شته په واتس اپ راته هم ویلی شئ تقریبا دا د کوډ ډرایوري ده چې په 5:30 بجې وته هم 38 منټه او 7 بجې دي چې کور خواته اوس نږدې یم بس دا اخره کار دی ختم 2-3 ورځې بعد چې سړی کار راشي هغه هم 2-2.5 غنټې 3 پورې وګرځي دا هېڅ کار نه دی کار دومره نه صرف 2 ځای لاړم یو د صوفې دپاره دغه مې راوړو بالښت غونته کې شان او بل دغه د کیک مې ویوړو دغه 2 مشوارو ته ووتم او تقریبا 2.5-3 غنټې خواوشا ولګېدې 3 خو نه 2.5 غنټې خواوشا د رش د لاسه ولې چې دا رش ډېر زیات حصارېږي او په رش کې او هغه هم 2 ورځې 3 ورځې بعد چې وځي نو لازم په شلقه به بیا نه ولې که راشي او که هر څه شي د دې نورو کارونو نه ښه دی که نه د ازاد کارونو نه ښه دی چې دا پکې نشته چې اقامه نه وي کوو لکه په آزاد کې ډېر زیات مسلې دي یا کار نشته نن کار نشته او سبا اقامه دې ختمه او بیا پسې بل شی ختم نن تامین ختم دی نو دې قسمونه پکې اخلاص دی د کوډ ډرایوري د تا له تنخوا درکوي که کار د دې وي او که نه وي خو ستا تنخوا پرې وراوړي ستا تنخوا چلېږي